مفتی سیف الله صاحب رحمت الله علیه با اکثر فرمایل په درس کې دا غیدا عادتو چې کله با سبق ختم شو نو غیدا جمله چې ونه دا باقاعده د هر درس په اخره کې به وي اوس ورځې په مخه مخشو خشا او سبا مخده بیا راوله نو غیب اکثر په درس کې داسې ناشنا واقعات بیان الله سے ناشنا خبره به کوله او د غیب په आवाज باندې چې کله با د طالبان د سبق نو د دې سيزونو نه ډیر ستړي شو نو حضرت مفتی صاحب رحمت الله علیه ته به وې چې حضرت صاحب مونږ ته خپل आवाज باندې او خپل انداز باندې قصیده برده چې کوم دنو هغه راته وروي نو بیا هغه خپل انداز کې قصیده برده شروع کړه او ټول څومره طلبه چې بو د دور حدیث نو هغه پسې هغه قصیده برده چې نو هغه ویلا هغه اکثر په درس کې ډېر ناشنا خبره کول او باقاعده فرمایل به چې دا طلبه کرام چې کوم دي د مدرسو دا غوړه د الله ولیان دي علما کرام چې دي دا د الله ولیان دي او فرمایل به چې دا ما په خپل سترګو لیدل دي او دا به فرمایل ک چره د الله ولی په یو سیس باندې قسم اخرینو الله خپل ولی چې کوم دی هغه دروغجن کینا هغه کار به هغه بیا خامخا کیږي غریب فرمایلو ما په درس کې دا خبره یو پیره وکړه نو چونکه په درس کې دا ټول کیفینا خلق راضی هر قسم خلقی پکې الکانی پکې ویری کې یو جذباتي طالب پاسه د ډیره سخت ګرمي وا د ګرمه دا طلبه ډیر زیات تنگ کړو وی هغه پاسه د ګرمه نه بچا ډیر زیات تنگ شوی بس ویدای وی دا دارالحدیث په منس کې ودرې دا او وی چې ان شاء الله ز د الله په ذات باندې قسم خورم چې نن باران کی وی زم پریشان شوم چې الله دا څه خبره دوکړه اوس د مونږ پر دې او ساتي د دم پر دې او ساتي هغه فرمایل چې په هر طبقه کې ګوریات ساتي د الله ولیان موجود دي او دا نه چې دغه یو سړی صرف عالم دی او دا ولی دی نه په عام خلکو کې عمر ولیان موجودي الله سره ډیر زیات تعلقي وی زما سبق چې ختمېده نو بهر چې هغه خبر وکړه بار تک سور نورو وی چې کله مونږ راووتو او مازیګر مونږ ته لګونته ټایم ولګونته وریاز وی پاسمان کې راغله او دا غینه باران شروع شو الله هغه خپل ولی چې کومو هغه طالب علم چې کومو هغه دروغجن نه ک باران سناس الله په سداسه درجه کې وکړو نو الله هغه لډې رضایت په ورکړي او په زرګونو لکونو شاګردان دي د مفتی صاحب نو دا هغه دا وفات چې کوم دي نو دا ځان له یو غټه سانحه ده د دارالعلوم حقانیه کوړه خټک د پاره داغي د شاګردانو د پاره او د خاص کر د پښتنو د پاره او خاص کر چې څومره د فقه سره تړلي سيزونه دي داغي د پاره نو الله دې داغي کامل مغفرت نصیب کی الله دې داغي متعلقین چې څومره دي داغي پسماندگان دي الله دې هغه ته صبر جمیل ورکي